د ټي ټي پي زړورو اتلانو د پاکستاني پوځ په کم برید کې نږدې 80 پاکستاني پوځیان ډیته کړي. د پاکستان له پوځ بیا پرتوګ وتلی دا چې طالبانو یاد بریدونه چارته کړي. د پنجاب حفیظ پوځ څومره تلفات اوښتي او څومره مهمات طالبانو ته په لاس ورغلي جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستانی طالبانو تحریک ډلې په سوشل میډیا خبر ورکړی چې ځواکونه یې تېره شپه په جنوبي وزیرستان کې په پوځي کمپ برید کې د پنجاب مرتد پوځ ته درانه تلفات اړولي دي. دې ډلې په ایکس پاڼه لیکلي چې زړورو سرتېرو د جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ کې د پاکستاني مرتد پوځ په یوه کمپ سخت برید کړی دی. د وسلوالو طالبانو یاد برید کې 15 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د جنوبي وزیرستان د مکین ولسوالۍ په سیمه کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د پوځ په پوستې یو سخت تعرضي برید کړی دی. طالبان ویلي چې دوی دا عملیات د شهیدو مشرانو د وینې د انتقام لپاره ترسره کړي دي. هغوی ټینګار کړی چې د خپلو ټولو شهیدانو د وینې بدل به خامخا واخلي. په ورته وخت کې طالبانو په یاد برید کې 15 میله کلاشینکوف، 1 میل MG1، 1 نایټ ویژن، 1 دوربین او نور تجهیزات ترلاسه کړي او یوه امنیتي کیمره یې له منځه وړې ده. په پاکستان کې د طالبانو د بریدونو او د پاکستان د بد امنیتي وضعیت اړوند تازه خبرونو لپاره افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریک کړئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. لوی الله مو مل شه.